أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د بني اسرائیل سورت او وشپیتم آیات. دا آیات د هغو کسانو په باره کې دی چې د مصیبت په وخت کې یوازې الله تعالی ته فریاد او زاری کوي، خو کله چې مصیبت تی لري شي الله تعالی بیرته هیروي او بیا غافل کیږي. اول ټکی په ټکی ترجمه. و او اذا ارکله چی مسکم ورسیگی تاسو تا، مسا ورسیگی کم تاسو تا، مسکم ورسیگی تاسو تا، الدر تکلیف، الدر تکلیف، فی پا البحر سمندر کی، ضل نو ضل در نورک شی در نهیر شی، من آغا څوک تدعون چې تاسوی رابولی، چې تاسو ورته آواز کوي په تکلیف او مصیبت کې، ټول در نهیر شي، الا مگر ایا یوازی هو هغه جل جلاله، یعنی یوازی الله تعالی درته یاد وي او د نجات لپاره ورته چغې او زاری کوي. فلما خو کله چې، ف خو لما کله چې، نجاکم هغه جل جلاله تاسو وژغوري، هغه جل جلاله تاسو ته نجات درکړي، نجا چې هغه جل جلاله نجات درکړي، کوم تاسو ته، نجاکم چې هغه جل جلاله نجات درکړي تاسو ته، الالبر وچتا، یعنی د سمندر د طوفان څخه نجات درکړي او وچ ځمکې ته مو ورسوي. اعرضتم تاسو مخ واړوي، یعنی بیرته الله تعالی هیر کړئ. و او کان دی الانسانو انسان کفورا ډیر ناشکره. تفسیر. وَإِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرِ، ارکله چې په سمندر کې کوم مصیبت در ورسیږي، یعنی کشتی مو د طوفان یا بل خطر سره مخ شي، نو هلته بیا ضل من تدعون الا ایاه، ټول هغه څوک در نهیر شي چې د مصیبت په وخت کې مو د مرستې د پاره رابلل، مگر یوازې الله تعالی مو په یاد وي. یعنی دا یو فطری حقیقت دی، کله چې رښتیا مصیبت راشي او نور ټول اسباب قطع شي، انسان یوازې الله تعالی ته مخه کوي، مرسته او نجات ترې غواړي. فلما نجاکم الی البر، خو کله چې هغه جل جلاله تاسو وچې ته وژغوري، یعنی چې د سمندري طوفان او چافونه نجات درکړي او وچې ته مو راوباسي، اعرضتم نو تاسو مخ واړوئ، یعنی کله چې نجات ومومئ نو الله تعالی بیرته هیر کړئ. دا د انسان کمزوري ښیي
چې په مشکل کې الله تعالی یادوي او په راحت کې غفلت کوي. وکان الانسان کفورا، او انسان ډیر ناشکر دی. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين.